دي ته د ازادي دي ته بهرحال خدای لپاره نن شپه ورځ هم لا پاتې دی لاړ شي د خپلو بچو نه دا لوی بونګي او دا لوی څیزونه والي لاړ شي د بلډ پریشر د مریض نه تپوس وکړه چې بابا د ازادۍ دا اواز چې دا ماشوم په دې ګلې کې بونګي وایي دا باندې څنګه لګي هغه وایي الله دې دا ماشوم تباه ورباد کړي او الله دې د دا لاسونه مات کړي او الله دې د دې دا مور او پلار هم بونګیان کړي چې دې دا بونګي ورکړي لاړ شي هغه بابا نه تپوس وکړه چې هغه لس ورځې په پروت دے پاسپتال کی پپیٹ بانے پروت دے لام شد آدھو بڑے ابھی نتا پوسو کا شاگیر لس پرزی زلقدن دے اور زلقدن و لیدن عیسیٰ جنوزی اگے دے تروری دا پونگی دا ازادی خوان کی کرنگے ستان مسیطا دا پونگی ہوئی تا خیر کلو تلیدی خوشحالی مناو کا بل کور سجاو کا اور بلی جماعت بانے متاسو تک نشوی تاسو اپی جنڈا لگا ولے اور بلی جماعت بانے متاسو چکے بلکون پخوی خرچی سارا لگا ولے اس خبر ندا ان خبرو تاسو د جمعات لوټیم د پاکستان د جنډې په شان باندې راوړې وې تاسو د جمعات دا گیټ د پاکستان د جنډې په شان باندې کړې وې هم به هیڅ کله تاسو ته نه وې چې تاسو خوشحالي داسې مکوئ تاسو به مال یو شي پټه راوړې وې تاسو به موږ هم داسې خپل کمیس راوړې وې نن منبر باندې به موږ اچولې وې موږ به تاسو نه منې کړې ځکه ازادي لوی شی دی ازادي نه موږ خبر یو ازادي لوی شی دی په بهر حال عزت مندو د ازادي دا مفهوم اغستل چې سلنسر لګول دا لکان چې کوم دې عزتمندو په دې موټر سایکل باندې ګاډاګانې دي دا د ازادي نوم دی ازادي نوم دی دوه رکعاته موږ الله ته شکریا ادا کړو په غریب باندې خرچو کا زمون ملک غریب موسم پابند دی زمون ملک غریب آزاد نه دی تاسو ازادي وکړه راځي چې زمون غریب راشي په جمعات کې ودرېږي او هغه اعلان چې د نن نفس ماته کوي د زکات اغستلو ضرورت نشته زمون غریب هر موږ کې چې کوم د کس اعلان کوي مال راکې یو سیر وروالي زمون په کوڅو کې د سیر ورو اوازونه لګي ازادي دې ته وایي چې د چا پلار قتل شوی دی او لاړ شي عدالت چې کوم دی د هغه د پلار قاتل راونیسي او هغه سزای موت ورکړي او هغه راشي په جومات کې اعلان کړي چې واقعي زمون ملک آزاد دی نن زما د پلار قاتل چې کوم دی هغه پانسي پرې شو هغه غریب د خپل پلار د قاتل د لپاره چیر ځمکه خاصه کړه د خپل لور د وګورو نه والي راغستې هغه په بازار کې پونه دا سره خرڅ کړلې چې زما د پلار قاتل په بازار کې ما سره پر سره بازار ګرځي دا ازادي به هغه څوک ورکړي دا به مولا ورکړي کدا به وزیر اعظم ورکړي کدا به صدر ورکړي دغه خلکو نه چا تاسو د چا کورونه سوځولې شوي دي د چا دکانونه سوځولې شوي دي د دې خلکو تاسو بس کوي دغه خلکو له ازادي څوک ورکړي قرضونو کې خلک ډوب شوي دي د دې قرضونو نه به ازادي څوک ورکړي هاي دا بجلی شي ګرانه شوا غریب سړي 100 روپۍ بل راغلی دی هغه غریب خو په سکول کې چوکیدار دی 3000 روپۍ دا تنخواه دا به 100 روپۍ بل د کوم ځای نه ورکړي قسم دې په جنگ آزادۍ کې چې کله مسلمانان کې شوي د مالټا چیرونه وګورا د شیخ الهند نومون دی لوی کسان هغه د مالټا په چیرونو کې د وی کیری راخلي شوی د وی بدلونه راخلي شوی چې کله شیخ الهند وفات شو او خلکو ولا غسل ورکو چې دا هغه بدن یې وکړو کوم کسانو چې هغه له غسل ورکولو دا وی چیرې وته خلک یې راځي چې څه چلو شو چې خلک ورته عادت نشو څه چل دی ویل قسم دی د شیخ الهند بدن په من غسل کړلو چې د مالټا په جیب کې دا هغه بدن کې چې کوم سوره سوري کړی شي او د بدن سوره تور شوی دی هغه وخت پورې دا په بدن باندې اثرات موجود لاړ شه د مالټا د جیل د ازادۍ د هغه غازیانو او شهیدانو نه تاسو کا او وی چې موږ به جیلونو ته منتقل کول یو بل جیلونو ته او یو ځلې چې کوم دی موږ پرېل کې واچول ریل او پرېل کې را میخونه داسې لګولې میخونه وی موږ به چې کوم دی یو میاش موږ پرېل کې مزل کړی دی بوتوره بوتوبې او جټکې به ولا ورکولې او دا سیخان مزمون په دې بدلونو کې دلته نه وتل وی زمونږ بدلونه دانې شوي نهونه وکړل او بیا به دا سیخان پکې نه وتل بیا څه وخت پس بیا ګاډی سټارټ کړو هغه دانو کې به هغه سیخان ورنه وتل او وینې ځلې به زمونږ د بدلونو نه راتلې دا د جنګي ازادۍ نه تاسو د ازادۍ د هغوی نه تاسو کې چې ازادي څه ده د هغوی په تن باندې کفرې کې لري وایي چې کله موږ جیل ته واچولو نو موږ په دې باندې خوشحاله شو چې زه د دغه عذاب نه موږ آزاد شو وایي چې کله زمون باره کې فیصله وشوه چې نن به دا علماء کرام او دا عام خلک
دا به نن شوټ کېږي دا به پانسي کېږي وایي موږ په جیل کې چې کوم دی د پانسۍ دپاره د خوشحالۍ جشن وکړلو چې شکر دی نن به زموږ د بدن نه روح جدا شي او مزید تکلیفونو سره به موږ مخامخ کېږو او الله ته سوال کول د شپې په تهجد کې خدای پاکه موږ له پانسي راکړي خدای پاکه موږ له مرګ راکړي دا اذیتونه نور زموږ نه برداشت کېږي داسې نه زموږ ایمان ډانواډول نشي زموږ ایمان کو نه خوځېږي موږ چېرته د ایمان نه محروم نه شو یا الله موږ له د شهادت مرګ راکړي موږ له پانسي راکړي وایي الله زموږ دعا قبوله کړله چې زما باندې اعلان وشولو د پانسۍ اعلان زموږ په مخ باندې خوشحالي وه وی هغه انګریزانو تپوس وکړو چې دا ولې خوشحالي چې تپوس وشو دوی په مرګ باندې خوشحاله په مرګ باندې خوشحاله ویل ها دوی په مرګ باندې خوشحالېږي نو د نن نه پس دوی له موږ مرګ هم نه ورکوو ځکه دا مرګ د دوی د خوشحالۍ سبب جوړېږي او موږ هر هغه کار نه کوو چې کوم دوی له خوشحالي ورکوي لہذا دوی به په خپله باندې تړپا تړپا مري او دوی به چې کوم دی خپې راکاږي او دوی به موږ دوی له مرګ هم نه ورکوو دا مرګ هم موږ په دوی باندې نه پېرزو کېږي ځکه دا مرګ دوی له